الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. معزز قدرمندو یورور پښتنه کړې ده چې که څوک جنوب شي او د غسل وخت نه کې پیدا وخت د ډوډۍ و د خوراک ور باندې راشي نو دی به د جنابت په حالت کې خوراک کوي کنه، جواز د خوراک شته کنه. محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې د جنابت غسل چې څنګه یې موقع په لاس ورله باید غسل وکړي، ځنډ او سستی په دې کې ونه کړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې داسې کسان دي چې هغه ته ملایکې نه نږدې کېږي. والجنوب الا ان یتوضأ، درېیم د هغې څخه هغه جنوب دی چې دی د جنابت په حالت کې وي، د جنابت څخه وروسته یې کې اودس هم نه وي کړی، غسل هم نه وي کړی، هغه ته ملایکې د رحمت، ملایکې د برکت نه نږدې کېږي. دا هغه جنوب چې دی د سستۍ په وجه یا د عادت په وجه باندې یا نور د بغیر د ضرورت غسل ځنډوي نو هغه ته بیا د رحمت او د برکت ملایکې هم نه نږدې کېږي. معززو حکم دا دی چې څنګه جنوب څوک کې وخت پیدا کوي د غسل دې وکوي، که د غسل وخت نه پیدا او دس دې وکوي هغه کامل او دس، او که چیرې د اوداسه وخت هم بالکل نس پیدا کولی استنجا دې ووهي چې څنګه بیا فارغ شو د خپل کار څخه یا د غسل ځای ته ولاړي نو هلته دې بیا خپل غسل وکوي. دغه شرعي حکم دی. خوراک کول په داسې حالاتو کې اوبه څښل، مجلس خو خبرې کول هیڅ پروا نه لري، هغه بالکل جایز دي. عزیز الفتاوى کتاب الحظر والاباحه اول جلد صفحه 102. ستاسې ورور حکیم الله صابر الحنفي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.